چې کله حضرت موسی علیه السلام او د فرعون مقابله شو، مشهور واقعه ده، هغه د مارانو او حضرت موسی علیه السلام کونټه ویشتل، الله ته اژدها جوړ کړه، هغه مقابله وشوله، مقابله فتح الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته ورکړله. نو اسی بیبي هم دا منظر کتلو چې دا خو زما دا فرعون دا خاون دا په غلطه دی، دا حضرت موسی علیه السلام په ټیکه دی. نو اسی بیبي په خپل زړه کې د حضرت موسی علیه السلام د دین سره مینه لرله. بیا حضرت اسی بیبي د حضرت موسی علیه السلام په هغه زمانه کې چې کوم د شریعت کم عبادت و، هغه عبادت به پټ پټ کولو، د فرعون نه په پټه به کولو. نو فرعون چې کله خبر شو چې زما دا ښځه او اسی بیبي به چې دعا کوله دعا، نو ویل به خدای حق ته کامیابی ورکي، وی یا الله حق ته فتح ورکي، ظلم ختم کی، باطل مغلوبه کی، دا دعا به کوله. نو حق خود څوک لکه حضرت موسی علیه السلام په حق. نو حضرت اسی بیبي به مینه د چا سره لرله؟ حضرت موسی علیه السلام د دین سره به مینه لرله. او ښځه د چا؟ د فرعون. د چا ښځه وه؟ فرعون. ګورې جي، نو تاسو ته ما د اول نه ویل چې په نیک سړي باندې په پاک دامن سړي به ازمایش خامخا راځي، امتحان به پې خامخا راځي، ځکه چې پیغمبرانو باندې ازمایشونه راغلي. نو اسی بیبي عبادت بم کولو د حضرت موسی علیه السلام د شریعت او د هغه دین یې پټ اختیار کړو. فرعون ته چې پته ولګي چې دا خو زما په محل کې، زما په کور کې زما ښځه د حضرت موسی علیه السلام دین اختیار کړی دی، نو فرعون دا خپله بیبي کېنوله، ورته یې ویل زه به درله ګورې سزا درکم، د حضرت موسی علیه السلام شریعت پرېږده، د هغه دین پرېږده، د هغه ملګرتیا پرېږده. حضرت اسی بیبي ورته وی که ته ماله هر قسمه سزا راکړي، زه د حضرت موسی علیه السلام دین نشم پرېښودی. یو ځل د فرعون د دې حضرت اسی بیبي خپل خپلوان کلیوال د هغې نوکران دا ټول یې وله راټول کړل، د هغې چې کوم کالي لال جواهرات وغیره سونا سره سپین زر دی یې ورته کېښودل، د هغې چې کوم هغه محلات هر یو شیز دی ورته مخامخ کړ، ورته وی دا محلات به درنه پاتې کم، دا سره زر به درنه پاتې کم، دا سپین زر به درنه پاتې کم، دا پیسې به درنه پاتې کم، دا غلامان دا وینځې به درنه پاتې کم، مړه به دې کم، د حضرت موسی علیه السلام شریعت پرېږده. هغه ورته وی فرعونه ای زما خاونده که ته ماله هر قسمه سزا راکړي، که ما نه دا هر څه پاتې شي، خو زه د حضرت موسی علیه السلام شریعت نه پرېږدم. ورې جي د الله د طرف نه ازمایش شروع شو، امتحان شروع شو، الله د حضرت اسی بیبي امتحان اخلي. د فرعون ظالم خلق راټول کړل، کتابونو کې دا شته، خلق یې وی راټول کړل، وره خلق یې راټول کړل، او یو لوی میدان کې چې دی د خپله بیبي حضرت اسیه بیبي د فرعون ظالم راوستله، ورته وی بیبي ته وی د دې خلکو په دې مخ کې درنه کپړې جامې وباسم، شرموم دی، د حضرت موسی علیه السلام دین پرېږده. هغه ورته که ماله هر قسمه سزا راکړي، زه د حضرت موسی علیه السلام دین نه پرېږدم. تاسو ما پرې خبره پوهېږئ لکه و دې ته لږ توجه کېنږي. بیا ورته فرعون ورته وایي چې زه به دې په لاس باندې میخونه وهم، په بدن به دې میخونه ووهم، دا بدن به دې ټوکړې ټوکړې کړم، ګورې دا د حضرت موسی علیه السلام دین پرېږده. هغه ورته وایي که ماله دا بدن ټوکړې ټوکړې کړي، خو زه د حضرت موسی علیه السلام دین نه پرېږدم. حضرت اسیه بیبي داسې کړل، په ځمکې سملوله، په ځمکې سملوله، په خپو ورله میخونه ول، په لاسونو میخونه ول، په بدن په سر یې ورله میخونه ول، لیکن حضرت اسی بیبي د فرعون دین اختیار نه کړلو، د حضرت موسی علیه السلام په شریعت کې خپل ځان قربان کړل. څومره لوی ازمایش امتحان! په خپل بدن یې میخونه برداشت کړل، په خپل بدن یې ټوکړې ټوکړې برداشت کړلو، لیکن د فرعون تابعداري یې ونه کړله. واوره ازمایش شو که نه، څومره لوی امتحان! اوس الله ورله څه ورکوي؟ واوره الله ورله د دې په بدل کې څه ورکوي؟ الله خو ډېر غفور الرحیم کریم بادشاه دی، الله هر څه ویني، الله مایني تایني، دا ټول مخلوق ویني، د هر چا په زړونو، د هر چا په هر څه قادره ذات دی.
الله وی اے سی بی بی چې تا دومره زما په دین باندې، تا دومره زما د پیغمبر په تابعدارۍ باندې، تا دومره زما د پیغمبر په شریعت باندې ځان قربان کړلو چې په خپل بدن د میخونه برداشت کړل. یو استاد وی موږ ته په درس کې، موږ استاد محترم وی دا داسې میخونه نو چې دا ترکاڼان دا واړه واړه میخونه وخي، دا داسې واړه میخونه نو. هغه وی موږ ته هغه استاد وی دا سیخان غټ غټ سیخان وی، دا به ورله په دې لاس داسې وټکوال، بیا ورله په دې خپو وټکوال، بیا ورله په دې بدن وټکوال، ورته به وی چې دا موسی علیه السلام شریعت پرېږده، ورته وی دا دین پرېږده. لیکن د اسی بی بی ایمان مضبوطو، الله د طرف نه ازمایش امتحان راغ، الله ورله څه ورکوي وره، الله ورله څه ورکوي، الله ورله د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ورکوي صلی الله علیه وسلم. څنګه ورکوي وره، په جنت کې به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې به څوک وي، حضرت اسیه بی بی. الله ورله د جناب محمد رسول الله غونته خاون الله ورکوي. ولې ورکوي؟ او جناب